ولې کرکټ کې لوبغاړي د توپ اچوونکو لاس ته ګوري؟ آیا کله دې فکر کړی چې د کرکټ مسلکي لوبغاړي د توپ د راتلو پر ځای د توپ اچوونکي لاس ته ولې دومره ځیر ګوري؟ د دې تر شا یو ډیر مهم راز دی. توپوهونکي هڅه کوي چې د توپ له خوشي کېدو مخکې د توپ اچوونکي د لاس ګوتو او مړوند حرکت درکړي. همدا وړې نښې ورسره مرسته کوي چې اټکل وکړي توپ به چټک وي که ورو تاویږي او که د بل ډول توپ اچونې هڅه کیږي. په ځانګړي ډول د ورو توپ اچوونکو پر وړاندې دا کار ډیر مهم دی، ځکه توپوهونکي کله ناکله یوازې په څو شیبو کې باید پریکړه وکړي چې توپ ووهي او پرېږدي او یا د منډې لپاره حرکت وکړي. خو خبره لا جالبه دا ده چې د نړۍ غوره توپوهونکي یوازې توپ نه ویني، هغوی د توپ اچوونکي بدن، لاس او مړوند هم لولي. نو بل ځل هم چې لوبه ګورئ یوازې توپ ته مه ګورئ، د توپ اچوونکي لاس ته هم پام وکړه. کېدای شي د راتلونکي توپ راز هماغلته پټ اوسي. ستاسو په نظر د کرکټ په لوبه کې د توپ اچوونکي د لاس لوستل یا لیدل تر ټولو مهم دي او که د توپ اچوونکي تجربه او اټکل؟ خپل نظر راته په کمنټ کې ولیکئ.